یو بوډا سړی روغتون ته روان و تر څو د خپل همکار چې د دوی د څانګې مشر و پوښتنه یې وکړي. هغه له ځان سره د چرګ د شوروا یو کوچنی لوښی نیولی و چې د پوښتنې په مهال یې ورکړي. هغه وخت د خوړو ساتلو اوسنی لوښی نه و، نو هغه په ډېر احتیاط په خپل بکس کې داسې ایښی و چې د تګ په مهال توی نه شي. هغه له ځان سره وویل کاشکې بې له کومې ستونزې ورسیږي، باید یو کورنۍ څه ورته یوسم، داسې څه چې زړه یې ورسره آرام وکړي. په لاره کې لومړی له یو بل همکار سره مخ شو. هغه ورته وویل ځان مه ستړی کوه، ستا مشر یوازې نه دی، خامخا به نور تر دا مخکې ورغلي وي. لږ وړاندې د دفتر یو بل ساتونکی ورسره مخ شو او ویې ویل ولې دومره زحمت کوې، داسې کسانو ته تل ډېر خلک ورځي، ستا دا شوروا به هېڅ توپیر ونه کړي. کله چې روغتون ته نږدې شو یو بل ملګری ورسره مخ شو او په ډاډه غږ یې ورته وویل هغه ته به حتما خلکو ښه خواړه او نور شیان وړل شوي وي، دا کوچنی لوښي ته به هېڅ اړتیا ونه لري. بوډا سړی لږ ودرېد او حیران شو. له ځان سره یې فکر وکړ کیدای شي رښتیا ووایي. بوډا سړي د خپل زړه غږ واورېد. خپله شوروا یې ځان سره وساتله، روغتون ته ولاړ. کله چې ورسېد او دروازه یې وټکوله، خپله همکار یې بشپړ توګه یوازې وموند، هېڅ څوک نه و ورغلي. د ناروغ په سترګو کې اوښکې راغلې. هغه وویل ما فکر کوو د هر چا څخه به هېر شوی یم، خو حقیقت داسې نه و. هغه ناروغ همکار بشپړ توګه یوازې و، ځکه هر چا هماغسې فکر کوو خامخا به یو بل څوک ورغلی وي. نو ځکه هغو غوږونو ته غوږ مه نیسه چې تا له نیکۍ کولو راګرځوي. که ستا زړه درته ووایي چې لاړ شه، مرسته وکړه یا کوچنی ښه کار ترسره کړه، نو همغه وکړه، ځکه کله ناکله د یو کوچني لوښي شوروا ارزښت د ډېرو قیمتي ډالیو څخه غوره وي.